جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ او فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صلی الصبح، خاص کر د سبا مونځ د جمع سے اهتمام کوي. ټول ملګرو ته درخواست دی، نوجوانانو ته خاص کر درخواست دی، ځکه چې هغوی د سهار په مانځ کې ډېره سستي کوي. داسې موقع باندې د سهار د مانځه ډېر اهتمام کوي. جندب ابن عبدالله رضی الله عنه فرمایي من صلی الصبح فهو فی ذمة الله، چا چې د سبا مونځ وکړو، سبا مونځ دا الله په خپل امان کې واغسته، الله په خپل حفاظت کې واغسته. او دومره وایي چې ګورئ انسانانو ته وایي فلا یطلبنکم الله من ذمته بشیء، ور یاد لرئ چا د سبا مونځ کړی دی نو خیال ساتره دې سړي خیال کوه، ګورئ چېرته تکلیف ورته ونه رسي، الله به د خپل امان تپوس بیا کوي چې ما ولا امن ورکړی، تا ولا ولې تکلیف ورکاو. او دومره پورې دا فیدرکه فیکبه فی النار، دغه سړی چې د سهار مونځ یې کړی دی د جمع سره او چا ورته تکلیف ورساو، الله وایي ما په خپل امان کې اغوستلی دی، نو که تکلیف دې ورساو جهنم ته به دې الټه واړتم. چې انسان زما د مانځه په وجه چې زه سهار مونځ د جمع څه کوم او الله دغه انسان چې ما ته تکلیف را رسوي دا الټه جهنم ته وراړته، کرونا وایرس ما ته څه ویلی شي، مجال نشته چې ما ته ووایي. زه ټوله شپه فیسبوک ته پروت یم، زه ټوله شپه یوټیوب ته پروت یم، زه به سهار مونځ څنګه وکړم؟ سهار مونځ ته به زه څنګه راپاڅم؟ زما وروڼه موږ په دې خبرو نه پوهېږو. او مخکې ما تاسو سره حسن بصري رحمه الله دا قول ذکر کړی و. حسن بصري رحمه الله هغه ته یو کس ویلي ویل صاحب زه ګناهونه کوم نعمتونه الله نور هم راکوي نور هم راکوي، ویل دا به څه وجه وي؟ هغه ورته ویل ته تهجد ته پاسې؟ ویل نه، ویل دغه عذاب دې پوره دی، ویل نور عذابونه ضرورت نشته، دغه عذاب دې پوره دی چې الله دې خپل ځان ته نه ودروي. زما وروڼو د سهار د مانځه خصوصي اهتمام کوئ په دې باب کې، تمام منځونو خاص کر د سهار د مانځه انشاءالله محفوظ به یې وئ.